ابتدا کې نو د روزي د افطارې ترتیب دا نه و چې کوم زمون په زمانه کې او زمانه کې چې کله غروب شمس شي نو د روزي د ماتولو اجازت ته د الله جل شانه د طرف نه ملو شو نور پریوتلو نو تا د روزي د ماتولو حکم دی چې اوسو روزه ماته کا لیکن دور اسلام قدیم کی ابتدائی دور د اسلام کې داسې حکم وو چې کله ته روزه ماته کی نو تر صبح صادق پورې ته خوراک سکا کولې شي روزه دی ماته کا د ورځې ټول ورځ روزه او د شپې تا ته د روزه حکم نشته ما خام شو روزه ماته کړې شولا صبح صادق پورې خوراک سکا داغه ټول ورسې اجازه دی لیکن دور اسلام ابتدائی کی چکلا با انسانانو صحابه رو جماعت کړه نو تعلق بیا د صبح صادق سره نه وو تعلق د خوب کولو سره د خوب کولو سره مثال د ماخام نه بعد به یو انسان ود شو نو چې کله د ماخام نه بعد به ود شو نو د روزه بیا شروع شوله روزه بیا شروع نو دا خو ډیر سخت حکم دی چې اوس مثال ما خام روزه ماته کا او یو 100 منټه هغه خوراک سکا کو کا بس ساده خوب سره تعلق دی چې کله مثال ته د شوي ستا روزه بیا شروع شو یو صحابي راغی تقریبا قیس ابن سرما رضی الله تعالی عنہ نوم یې او دا صراحتونو هم نو کړ اوس الحمدلله ډیر سہولت او راحت دی نو قیس ابن سرما رضی الله تعالی عنہ راغه ټول ورځ یې مزدوري کړې ده ټول ورځ سحر نه تر ماښام پورې مزدورکار او مزدوري یې وکړه کار یې وکړو او چې کله ماښام راغلی کور ته نو کور والا ته وایي چې یاره سره خوراک بندوبست نو ښځه ورته وایي چې د خوراک بندوبست انتظام دله کوم زمونږ خو د ماسپښین نه څه شروع ماسپښین نه پخلی شروع دونه پخلی وي زنانې ورته رسېږي نو صحابي ورته وایي چې څه د خوراک بندوبست وکړه نو ښځه ورته چې زه د خوراک انتظام دله کوم نو ښځه د خوراک په بندوبست باندې شوه او قیس ابن سرما رضی الله تعالی عنہ ټول ورځ مزدوري کړې ده ډډه ولګوله سترګې ورغلې وده شو چې ډډه ولګوله او سترګې ورغې چې وده شو نو چې ښځه راله ویې کتل اوهو دی خو ده دی خوراک یې ورکړه نو چې سترګې وغړېدې بس بیا خو روزه شروع ده ما درته گزارش وکړو صبح صادق سره تعلق نه روزه شروع ده اوس سحر نه تر ماښامه پورې روزه اوږې نهار تږې او ماښام چې کله اجازت د روزې ماتې میلاو شو نو لږ ساعت د غروب شمس نه بعد ناسو بیا سترګې ورغې بیا روزه شروع شوله نو ته سوچو که د ماښام نه سحر پورې بیا دی اوږې تږې نو سحر نه ماښامه پورې بیا تږې دی اوږې دی نو سحر بیا پاڅېدو خپلې مزدورۍ له روان شو نو کله چې خپلې مزدورۍ له روان شو داسې علما لیکي 9:10 بجو ټیم چې شو نو صحابي د اولګي او د تندې د وجې نه بېهوش را پرېوت نو زمارونو مومنان مسلمانان په الله باندې ډېر ګران دي
چې دې صحابي سحر نه ماښام پورې ولګه تیره که ماښام نه سحر پورې ولګه تیره که بیا سحر نه ماسپښینه پورې وږی دی او بېهوش شو د لګې د وجې نه حکم سخت دی جبریل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام ته وایي چې احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم ټول شپه تاسو خوراک سکاک نزدېکت د بیبي سره دا روا دی تر صبح صادقه پورې حکم کې څومره اسانتیا راغله صبح صادقه پورې ته خوراک سکاک کوه صبح صادقه پورې صبح صادق نه وړاندې 2-3 منټه وړاندې ته روژه بس بنده کا ګورې زمارونو دا مسله یاد کړئ دا الله جل شانه د حکم کې با منودلو کې به تعجیل کې تلوار وکړي کله چې ماښام ټیم داخل شي غروب شمس وشو الحمدلله ټول تاریخ باندې پوهیږي غروب شمس باندې پوهیږي اذان شوی وي او که اذان نه شوی او ساده غړې پټې باندې تا ته د ماتولو اختیار شته دی بس اذان ته انتظار مکوا دا اذان خو الکیږي چې ټیم داخل شي نو دا یو دلیل دی په ټیم داخلي دلو باندې لہذا یو ځای کې اذان نه دی شوی او ټیم داخل دی سا غړې په ټیم باندې دا روزه ماته کا او می ساره او دا یاد ساتي زموږ دا ډېر زنانه د کورونو کار کوي د سړو نه یریږي نو هغې اول سړو ته خوراک سکاک کېږي بیا خوارانو روژه ماته کړي نو د هغې د روژې ماتې کې تاخیر راځي دا سخت ګناه ده عظیم الشان ګناه ده چې د الله د طرف نه حکم شو د روژې د ماتولو بیا فورا مات کړه بیا ایساری کما ضروری نه چې ته پورا خوراک وکې خو لیکن روژه ماته که د الله د طرف نه حکم راغی او چې کله صبح صادق راشي نو بیا روژه ونیسه نو ټیم ته ګوره چې مثال کې ټیم داخل شو نو بیا روژه ونیسه اذان شوي یا نه شوي پخوانو خلقو به دې ځای کې رواج ځان ته به یې کټورې کېښودو جام به یې ځان ته کېښودلو صبح صادق سره ناست هلکه زمونږ د جومات اذان لا نه دی شوی زمونږ د جومات اذان لا نه دی شوی نو چې کله به اذان شروع کو صاحب با کټورې او جام خولې ته ونیولو به به وڅښلې او ډېرو حضراتو خو به داسې کولو یرلا د اذان اخري ټکي ته نه دی رسېدلی د اذان اخري ټکي ته نه دی رسېدلی نو اوبه ورکې څښلی شو زما وروڼو چې کله نور ډوب شلو به د روژې د ماتېدلو حکم دی او چې کله صبح صادق راوختلو نو بیا به روژې نیسي واتموا الصیام الی اللیل نو دا د الله جل شانه احسان دی چې امت مسلمه ته سخت حکم منسوخ کو آسان حکم رو لګلو چې تاسو د غروب شمس نه تر صبح صادق پورې خوراک سکا کولای شئ الله پاک فرمای کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر خوراک سکاک بتر صبح صادق پورې کېو الله فرمای یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ تاسو داسې احکامات فرض کړی دي چې تاسو د وس د لاندې دي آسان احکامات دي یرید الله بكم اليسر الله پتا سو باندې اراده لري چې آسان احکامات را نازل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صحابه لګل یو ځای ته به تشکیل کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یسرا ولا تعسرا آسان احکامات بیانوي ګران مو بیانوي د يهود او نصاراو په دین کې سخت احکامات منځ به
بغیر د عبادت خانې نه بل ځای کې نه کېدو. د امت مسلمه منځ د دنیا د ځمکې په هر ځای کې کېږي چې پاک وي، جماعت یو که جماعت نه. د یهودو کپړه به چې ګنده شوه هغه به یې پرې کوله، په اوبو سره نه پاکېدله. د امت محمدي صلی الله علیه وسلم نجاست او ګندګي اوبو سره پاکېږي، کپړه ووینځه. د امت محمدي ته دا سهولت دی، اوبشتا غسل موکا، اوبشتا چاردام موکا، لیکن نشتا د غسل پځې او د چاردام پځې باندې تیمم ووهه کنه. یهودو کې د زکات لسمه برخه وه، امت محمدی صلی الله علیه وسلم کې څلوېښتمه برخه. دې امت باندې د الله رحم ډېر دی. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله درته آسان آسان احکامات نازل کړي دي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. د زمانو مسله مې دا بیانوله چې ګورې روژه ډېره اسانه ده. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نعم البارد ویلی دی. نو دا رمضان دا د ګناهونو د معافی یو ذریعه ده. یو رمضان چې تیر شي او هغې پسې بل رمضان راشي نو ته پوه شه چې ستا د ګناهونو د معافی اراده الله جل شانه وکړه. خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا اجتنب الکبائر، کله چې د لویو لویو ګناهونو نه ځان ساتي نو دا رمضان راتللو سره الله ستا ګناهونه معاف کړي. چې د لویو ګناهونو نه ځان ساتي نو زما وروره چې رمضان کې انسان په ارتکاب د ګناه باندې شروع وینو نو کوشش شروع دی، کوشش دی وکړو انشاءالله چې صحیح طریقې سره د رمضان دا روزي 19 الله پاک دې موږ تاسو ټول توفیق را نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علیکم.